ای پیغمبره دا خلک چې په تا پورې کومې خبرې تړي هغه دې تاون نه ځوروي. عزت په تمامه معنا د خدای په واک کې دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. خبر اوسئ د آسمانونو اوسیدونکي وي که د ځمکې ټول د الله ملکیت دی او کوم کسان چې له الله څخه پرته له ځانه جوړ کړو شریکانو ته بلنه ورکوي هغه خالص د وهم او انګیرنې پیروان دي او محض یې اټکلونه کوي. هماغه الله دی چې ستاسې لپاره شپه پیدا کړې ده چې په هغې کې آرام وکړئ او ورځ یې روښانه ګرځولې ده. په دې کې د هغو خلکو لپاره نښانې دي چې په خلاصو غوږونو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلنه اوري. خلکو وویل چې الله څوک زوی نیولی دی. سبحان الله، هغه خو بې نیازه دی. په آسمانونو او ځمکه کې چې څه دي ټول د هغه ملکیت دی. له تاسې سره د دې وینا لپاره دلیل څه دی؟ آیا تاسې د الله په باب هغه خبرې کوئ چې ستاسې په علم کې نشته؟